راشد خان له لیلا خان سره په دوبۍ کې ملاقات کړی دی او لیلا خان راشد خان ته د واده گیفت هم ورکړی دی. ملګرو تاسو سره تازه خبر شریکوم چې همدانن لیلا خان او راشد خان په دوبۍ کې ملاقات کړی دی او تازه دغه ویډیو لیلا خان شیر کړی ده او ورسره لیکلی دی چې نن می له راشد خان سره په دوبۍ کې وکتل، هغه ته می د واده مبارکي ورکړه او د واده د مبارکي سره سره می له پاکستانه هغه ته یو وړوکی گیفت هم راوړی و. قدرمن دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده له کلونو راهیسې د راشد خان او لیلا خان د یارانې په اړه باندې خلکو مختلف قسمه پوسټونه کولو او همیشه به خلکو په سوشل میډیا باندې دا لیکل چې راشد خان د لیلا خان سره پټه یارانه لري او له هغې سره مینه لري او په ډیر ژر وخت کې به له لیلا خان سره واده هم وکړي. خو کله چې څه موده مخکې د راشد خان واده وشو نو بیا وروسته د لیلا خان او د راشد خان په اړه باندې په سوشل میډیا باندې پوسټونو نور هم زور واخیستل او اکثره خلکو به همدا لیکل چې راشد خان له لیلا خان سره په کابل کې واده کوي. دا ټول خبرونه دروغ بې بنیاده او په راشد خان او لیلا خان پسې یو پراپګنډه وه. راشد خان څه موده مخکې په کابل کې د خپل د تره له لور سره واده وکړ چې بیا وروسته له لیلا خان څخه هم خلکو پوښتنه کوله چې ستا او د راشد خان خو یارانه وه او راشد خان خو واده وکړ، دا ولي؟ لیلا خان په ځواب کې ورته وویل چې زما او د راشد خان هیڅ یو یارانه نشته، بس دا هسې د خلکو په سوشل میډیا باندې یوه قصه جوړه کړې ده او فضول پروپاګنډې کوي. هغې ویل چې راشد خان یو ډیر ښه او نیک انسان دی، زه هغه ته احترام لرم، خو زموږ په منځ کې هیڅ داسې د یارانې څه خبره نشته. خو اوس تازه لیلا خان له راشد خان سره په دوبۍ کې ملاقات کړی تر څو د مینوالو هغه ټول سوالونه ځواب کړي چې راشد خان او لیلا خان هیڅ یارانه نه درلوده، بلکې لیلا خان له راشد خان سره د راشد خان د واده د مبارکي په خاطر په دوبۍ کې ملاقات کړی